السلام علیکم. کیله د صحت دپاره ډیره زیاته ضروري ده او د پټو دپاره د بدن د طاقت دپاره د هډوکو دپاره د دې استعمال ډیر زیات بهترین دی. اول زه تاسو ته د کیلې څه فواید ښیم چې کمې فایدې دي او په اخره کې بیا زه تاسو ته یو دوه داسې نسخې ښیم چې هغه تاسو استعمال کوئ. هغه د کیلې نسخه ده او د کجوري چې هغه تاسو استعمال کوئ نو ډیره زیاته فایده به درته کیږي انشاءالله. په لومبي نمبر باندې د دې چې کوم فایده ده هغه های بلډ پریشر مریضانو لپاره د کیلې استعمال ډیر زیات بهترین دی. ولې بهترین دی؟ په دې کې پوټاشیم یو ماده ده او سوډیم چې دی په دې کې کم وي. نو سوډیم بی پی های کوي، پوټاشیم دا راکموي. چې کوم خلکو های بی پی وي نو دوه درې دانې کیلې دي وخوري، په 100 منټونو کې دننه به د هغوی بلډ پریشر په مزه راکمیږي انشاءالله. نو د های بلډ پریشر مریضانو لپاره د کیلې خوراک ډیر زیات بهترین دی. دا یو لومبۍ فایده شوله. دویمه فایده دا چې دې کې پوټاشیم دی نو بی پی کنټرول ساتي. چې بی پی کنټرول ساتي نو دا د زړه پټ دپاره د زړه صحت دپاره ډیره بهترینه ده. یعنی کم خلک د زړه بیمارونه بچ کېدل غواړي یا د زړه بیمار وي، هغوی دې د کیلې خوراک خامخا کوي نو د زړه تکلیفونه به انشاءالله کمیږي. دریم چې د کیلې خوراک کوم فایده ده نو هغه د کانسټیپیشن دپاره ډیر بهترینه ده. قبض دپاره ده. چا چې حاجت نه کیږي، سټول ډیر په ګرانه پاس کیږي، په دویمه درېیمه حاجت لځي یا روزانه ځي خو ډیر تکلیف سره کیږي، نو په کیله کې وي فایبر ډیر زیات، ریشه چې ورته وایي، نو هغه د کولمو چې کم حرکت دی هغه نارمل کوي او چې کم حاجت دی هغه صحیح طریقې سره په اسانه باندې کیږي او روزانه بنیاد باندې به کیږي. دغسې چا خېټه که خرابه وي نو هغه هم د کیلې استعمال کولی شي. مثال که خېټه سخته وي، قبض وي، نو هغې کې هم ډېر ښه رزلټ ورکوي. او که چا هیزه وي، ډایریا وي ورته، نو هغې هم د دې استعمال کولی شي. د کیلې استعمال په ډپریشن کې، په ذهني تناو کې ډېر زیات ضروري دی. د کومو خلکو ذهني تناو ډېر زیات وي، هر ټایم پریشانه وي یا ډپریشن وي، مغزو باندې ډېر زیات بوج وي، نو هغې دې روزانه 2-3 دانې کیلې خوري. دې سره به وایي موډ سوینګ چې کوم به ختمیږي، یعنی موډ به فرش کیږي. چې کوم خفه خلک وي هغه چې کیلې استعمال کوي، کیله خوري، نو تازګي احساس به پکې راځي، طبیعت پې ډېر زیات خوشګوار کیږي انشاءالله. په کیله کې پوټاشیم او میګنیشیم دا ډېر زیات سیوا دی. نو دا د اډوکو دپاره او د پټو دپاره، یعنی اډوکو کمزوري د پټو کمزوري ختموي او اډوکو او پټو کې طاقت راولي. نو د ځوانانو دپاره هم ډېر ضروري دی، د مشرانو دپاره خو بیا ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې د هغوی پټې اډوکې ډېر زیات کمزوري وي. داسې زنانه نارینه چې هغوی ته آسټیوپروسس وي، آسټیو ارترایټس ورته وي، یا د اډوکو چې کوم رجېدلو او بیماري دغه ورته وي، نو هغوی چې د کیلو استعمال کوي، کیلې خوري، نو انشاءالله د اډوکو رجېدل به په ځای سټاپ کیږي، ودرېږي به. او یا چې کوم ینګسټر دا استعمالوي نو د هغوی اډوکو د رژېدو مسلې به انشاءالله نه راځي. دغسې کم هلکان باډي بلډینګ کوي یا کم خلک ایکسرسایز کوي، کیله توانایي ډېره زیاته ورکوي. نو چې کم خلک باډي بلډینګ کوي یا ایکسرسایز کوي نو د ورزش نه مخکې یا پس د کیلې خوراک دې کوي، نو توانایي به بحال وي، توانایي کمزوري به مکوي انشاءالله نه راځي. د ایکسرسایز نه پس یا د باډي بلډینګ نه پس چې کوم ویکنیس وي، کوم کمزوري محسوسوي، ستړی کیږي، نو چې کله د کیلې استعمال هغوی په شروع کې کوي یا په اخره کې کوي، نو دغه کمزوري به انشاءالله نه راځي. کیله د ماشومانو لپاره ډېر زیات بهترین څیز دی. کوم خلک وایي چې زما ماشوم دې صحتمند شي او باډي غټه شي، پهلوان شي بالکل، او باډي گروت وکړي، نو هغوی لپاره پکار ده چې په ځای د پیکینګ څیزونه چې کوم سیرلیک ټایپ دي هغوی په ځای باندې تاسو ورله کیلې ورکوئ. نو تاسو چې هغوی ته روزانه بنیاد باندې 100 دانې کیلې ورکوئ، کوشش کوئ چې کوم ډېر ماشومان یې غاښونه نه وي هغوی ته ثابته کیله مه ورکوئ، د مرۍ کې د انښتېدو خطر وي. کیله ورته په چمچ باندې میده کوئ په پلیټ کې او لږه ورته ورکوئ. او چې کوم لږ غټ ماشومان دي هغوی پخپله خوړی شي، نو انشاءالله یو میاشت مسلسل چې د کیلو استعمال ورته وکوي نو بدن مې انشاءالله سور سپین هم شي او ډېره زیاته غوښه هم پرې راشي، صحتمند به شي انشاءالله. بل دا چې کوم دی بغیر مضر اثراتو صحتمند کېدل دي. د نارینهو زنانو دپاره، د هلکانو جینکو دپاره او د مشرانو دپاره د کیلې یو نسخه زه تاسو ته ښیم. دا چې تاسو استعمال کوئ نو انشاءالله بدن تکاوټ چې کوم یې ستړی کېدل دي هغه به ختمیږي. د سټ پټې مو درد کوي، د ملا پټې مو درد کوي، د خپې مو دردونه کوي، چکر در باندې راځي، څه قسمه پټو کمزوري وي، جسماني کمزوري وي، یا که تاسو ته مردانه کمزوري وي کوم نارینهو کې، نو هغوی دپاره دا ډېر زیاته بهترینه نسخه ده. په دې کې کم اجزا دي دا تاسو نوټ کړئ. په لومړي نمبر به تاسو 1 دانه کیله راواخلئ، نیم کپ ماسته به راواخلئ، 1 چمچ شات به راواخلئ، نیم کپ اوبه یا پی به راواخلئ، کوم چې تاسو خوښ وي. که پی څښلی شئ پی به راواخلئ، او که نه پی نه شئ څښلی نو نیم کپ اوبه به راواخلئ. ورسره به 1 چوټکې، یو داسې دومره غوندې دارچیني پاوډر به راواخلئ. دا اجزا تاسو نوټ کړل: 1 کیله، نیم کپ ماسته، 1 چمچ شات، نیم کپ پی یا اوبه، او 1 چوټکې دارچیني پاوډر. دا به بلینډر کې واچوئ، په جوسر کې به واچوئ، دا به مکس کړئ، دې نه به شیک جوړ کړئ او دغه 1 ګیلاس وڅښئ. روزانه 1 ګیلاس تاسو استعمالوئ،
ان شاء الله څو ورځې کې دننه دننه به تاسو ډېر زیات بدن کې مثبت تبدیلیانې محسوسوئ، بدن به مو ډېر زیات په طاقت کې شي ان شاء الله. دویمه نسخه د هغه خلکو دپاره چې هغوی وزن سیوا کول غواړي چې زما وزن سیوا شي. د وزن سیوا کولو لپاره دوايانې مه خورئ، دا نسخه استعمال کړئ. یا کوم خلکو کې کمزوري وي، جسمانی کمزوري وي، د پټو کمزوري وي، مردانه کمزوري وي، یا کوم خلکو ته د وینې کمې وي، ډېر زیړ رنګې وي، نو هغه ټولو دپاره دا نسخه ده. تاسو به 2 یا 3 دانې کیلې ورسره 4 یا 15 دانې کجورې دا یو ځای خورئ. یو کیله وخورئ ورسره یو کجوره وخورئ، داسې یو کیله 2-3 دانې کجوري داسې هم خوړی شي. یا داسې تاسو کولی شئ چې 2-3 دانې کیلې په جوسر کې واچوئ، بلنډر کې واچوئ، ورسره 15 دانې کجوري چې کوم نرمې کجورې راځي هغه به ووینځئ، صفا به یې کړئ، هډوکې به تلر کړئ او ورسره به جوسر کې واچوئ او لږې شان اوبه یا یو پیالې اوبه یا یو پیالې پیو پکې واچوئ. دا نسخه چې کوم نه دغه شیک چې تاسو جوړ کړئ دا چې تاسو استعمالوئ، د وینې کمې به هم نه راځي، د پټو کمزوري هم نه راځي او وزن به هم انشاءالله سیوا شي. امید دی ستاسو به دا معلوماتي ویډیو خوښه شوي وي. داسې معلوماتي ویډیوز چې کوم مستند معلوماتو باندې وي تاسو کتل غواړئ زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډیره مننه. الله حافظ.